اسلامي امت یو شخص چې ځان اسلامیت کې ور داخلوي په دې ډول تنظیم کې ور داخلوي څه هغه ته کول پکار دي تر ټولو لومړی خو هغه باید په دا کومه ډله کې ور داخلېږي دې ډلې کړنلاره خو وپېژني چې هغې ته موږ تاسو علم وایو تر ټولو مهم اسلامي امت یا هغه هر فرد د اسلامي امت چې هغه په دغې ډله کې ور داخلېږي د دغې ډلې کړنلاره باید وپېژني هغه ته باید دا علم حاصل وي چې عقیدتا دغه لاره زمانه څه غواړي اخلاقا زمانه څه غواړي اعمالا زمانه څه غواړي چې کله د دغې کړنلارې د دغې تنظیم د دغې ډلې علم ورته حاصل شو نو تصل د ده بل مسؤلیت چې کوم دی هغه عمل دی هغه څه چې دغه دیني ورنه غواړي هغه په خپل عمل کې پیش کړي صبغة الله ومن احسن من الله صبغه نصاراو خپل ماشومان صرف په ظاهري رنګ کړل وایي دا نصراني شو نو قرآن کریم وی زمون په دین کې دغسې ظاهري رنګونه څه اعتبار نه لري زمون دین د عقیدې او د اعمالو رنګ دی چې هغه د چا نه نځي بیا ځان باید د اسلام په د اعمالو په رنګ باندې رنګ چې زما د عمل او د هغه انتو چې زما خوا کې دکاندار د اعمالو کې فرق وي زما د عقیدې او د هغه انتو چې هغه په زما سره خوا کې دکان دی د هغه د عقیدې توپیر وي زما د اخلاقو زما د اقتصادي نظام د هغه سره باید فرق وي نو تر ټولو لومړی مسؤلیت د اسلامي امت او بیا د هر فرد هغه چې کوم دی د دغې کړنلارې علم دی په دې باندې ځان پوهول پکار دي